پسرلی راغی پخوا چې مشر شو نو تللو به مکې ته، اوس چې مشر شي نو نیغ ځي امریکې ته. زه حیران یم هلته یې څه د پلار واده دی، ډېر خوشحاله د یهودو مرکې ته. زه حیران یم هلته یې څه د پلار واده دی، ډېر خوشحاله د یهودو مرکې ته. او دی خو دغلته شرابو کې لمبېږي، مونږ ناست یو د اوبو وچې نلکې ته. او دا د دغه لیډرانو برکت دی، مونږ عوام یې کړو محتاج ټکې ټکې ته. نو که زما اقبال لږ وسپې رسېدلی دغه ټول به مې تړلي د شکې ته. او څنګه چې د ښار سپي ملنګانو ته نران دي، داسې افسران دی چپړاسیانو ته نران دي. او نه جواري بند شو نه یو غلی چرته ونیو، زمونږ پولیس والا خو اجراګانو ته نران دي. نه جواري بند شو نه یو غلی چرته ونیو، زمونږ پولیس والا خو اجراګانو ته نران دي. او په شمه سنیما باندې خو هېڅ چا بدو نه وي، ملیان په ډبګرۍ کې میراثیانو ته نران دي. په شمه سنیما باندې خو هېڅ چا بدو نه وي، ملیان په ډبګرۍ کې میراثیانو ته نران دي. نو اقباله په خوله لاس کې د وزې به دې ډېرو شي، دلته کې خو هر څوک شاعران ته نران دي. مورجانې دوه کمسۍ مې وکړه عاشقان سې زما، زما سینګار ته جد نشته خو جانان سې زما. نن را د تور د رنجو خال په ننګو کې د ودا ځل کلي دا سپینګیري بوډاګان سې زما. او چې بیا صفت چاته د حورو د غلمانو نه کې شونډې سرې کوم د خلاصې دا ملایان سې زما. او زوړن سونډې چې د نرو ورځو په منځ ساتمه نو زه پې دا نوي بورړي شوي هلکان سې زما. او اقباله خدای کو که نکریزو ته مې شوه کېږي، لاس سره کومه ستا په شانتې شاعران سې زما. وی دا خواږه او که تراخه ګوري ملګرو، دا پوجیان په سواد کې څه ګوري ملګرو. دا قدم باد چې د خلکو تالاشي کې دی په بډو سامه ګوري ملګرو. او شموزونه خو یې جرندې کړلی جوړې، اوس بټخیلې ته بانه ګوري ملګرو. اقبال جانه پښتانه ختمول غواړي، امریکا مونږ ته ښه نه ګوري ملګرو. پخوا به د نرانو غټ غټ برید، اوس پرېښودې د لګانو غټ غټ برید. او د بوګري په شان هسې نیغ ولاړې د میلې د دلالانو غټ غټ برید. او د پیسې غیرت پکې نه ملګرو، هسې پرېښي چنګړیانو غټ غټ برید. او زه حیران یم چې څه اوس کې ورله نیسي چې پرېښودي الوایانو غټ غټ برید. یم چې دا خپل مې ټول په نسو ویستلی چې وینم د کونیانو غټ غټ برید. او اقبال جان که په بریدو کې ثواب وي نو پرېښې وي به تبلیغیانو غټ غټ برید. او نور هر څه کور ته ویوړه المارو باندې جګړه ده. اباسین صاحب نور هر څه کور ته ویوړه المارو باندې جګړه ده، زمونږ د لیډرانو انارو باندې جګړه ده. او صدر وایي دا بل به پاس کوم، دا مې قاعده ده، یوازې زمانه د هر یو غل پکې پیدا ده. څه به کول غواړي لا د ژوند قصه اوږده ده، وروسته به ګرمېږي پر ورو باندې جګړه ده. او زمونږ د لیډرانو انارو باندې جګړه ده. او چودریانو د پنجابو کو د دې مخالفت وي، تشې خزانې ته زمونږ نشته ضرورت، تا خو دې روپ ته چلولې د دولتو. اوس پاتې بې ځایه په لارو په موټرو په لارو باندې جګړه ده. او زمونږ د لیډرانو انارو باندې جګړه ده. زمونږ یو لیډر دی هغوی لال خان وایي څومره زر مې کار شروع کړو، په چترال او ګوادر مې کار شروع کړو، په ړومبي ځل به اسمان ته روډ بوزم د مورې بانډې په غر مې کار شروع کړو، او په زر کاله کې به ورسېږي سر ته د بټخیلې په پیډر مې کار شروع کړو، خزانه تشه د پیپل والا ګوالې ډېر په چل او په هنر مې کار شروع کړو. نو اقبال جان اول ځان دی بیا جهان دی، د خپل ملک نه لږ بهر مې کار شروع کړو. وی کوږۍ دواړه دې خوږې دي لکه ګوړه، زما شوله نمونه ورپسې زړه، ما چې ولیدې ستا سپینې پنډه یاره خدای ګورا مې له په سترګو ورته خړه. ما په مینه درته غېږ کولاو نیولې ته ماشوم په شان راځه په بړه بړه، چوټي وغواړه چې سواد ته چېرته لاړ شو، لوی کوته کې په ځان مه یارېږه مړه. اقباله د دیدن نصیب دې نشته، لار کې کښېنه تش مچان د ځان نه شړه. یو سړی ډېر مې په پیشن کې ولید، ایکو جي ما یې صاحبه کاروبار څه کوي، غر چې ته ما نه پېژنې، زه د سراج ډمې رور یم که نه. او یو شرابي وی زه د نشې حالات کې ډېر سیریس یم. ما یې خبرې خو ته سیریس کوې، خو شاته پرتوک دې ټول په غولو څښا دی. او چا د ملا صاحب نه شیطان شکل صورت به څنګه، یو هغه وي و به هم دقه شی د خپل تحصیل نظیمالات